هارون په افغانستان کې د امریکا د تیرې شل کلنې جګړې یو هغه قرباني دی چې د خوشایي یا کلستر بم د چاودنې له کبله یې خپل د بدن څلور غړي له لاسه ورکړي دي. د نوموړي پلار وایي چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې هارون په هغه سیمه کې چې پخوا امریکایي ځواکونه پکې میشت وو او له وتلو وروسته یې خپله دغه هډه بمبارد کړه د څارویو پر څرولو بوخت و چې یو ماین ورباندې چاودنه وکړه او ژوند یې نیمګړی شو. زما زوی داسې د 14 نیمو کلو به و، نو ما ګل دی په مخ داسې یو 10 ماله درلوده په کور کې. سهار چای وچکه د هلک دا مال یې پورته له کوره ویسته او پورته چې لاړه داسې نیم ساعت وروسته بس خلکو غږ وکړ چې دلته ماین والوته او څوک ولګېده. چې کله یې زه د مریض ته ورسېدلم، مریض نو په حالات یې داسې حالات کې و چې لاسونه یې پرې پښې یې پرې مغې شفخانې جواب ورکړی و او بیرته ما ته په مخه باندې راغی. زه له دغه موټره کته سوم بیرته ده ته چې ورغلم، نو دی داسې حالات کې و چې بیخي نه د ژوند تمه او علم نه وه ورته. ولا دا جنګي جنایت خو که یو شخص سره یې وایي دا خو یو شخص سره ده. دا جنګي جنایت مثلا دا له هم له ټول ملت او له دغه ولس سره ده، ځکه چې هغه جنګ د حالاتو کې مثلا هغه حالات په خلکو تیر سو، خو دغه اوس چې روزانه موږ له مشکلاتو سره مخ یو، روزانه له مشکلاتو سره مخ یو، ځکه مخ یو چې په هغه خپله منطقه کې موږ په ازاده فضا باندې ژوند نسو کولی، ځکه د هغه وخت بمونه پاتې دي چې په موږ باندې بمبارونه سوي دي. د هارون پلار دغه راز وایي چې له پیښې وروسته یې د ټولې کورنۍ ژوند سخت شوی دی او د خپل زوی راتلونکي ته ډېر اندېښمن دي. نو داسې ده د ما خو دغه مې مشر زوی ده، نو چې رښتیا خبرې د ما دغه ټوله سرپرستي که زه خپله یو کارګر سړی یم کار مې کوه، نو زه به چې په کور کې نه وم د ما د ټول کور سرپرستي م دغه سړي کوله. او دا نو اوس داسې سو چې هغه کور خو را لغاړې لغاړې سو چې دی را لغاړې سو. خپل هم کارګر سړی یم، یعنې باور دې وسه چې خپل هم دغسې مشکلاتو سره مخ یم چې زه اوس دی دا ډاکټر ته وړم او راوړم، مثلا هفته کې یو ورې دوه ورې وړم او راوړم. یعنې زه اوس خپله دا د دی د موټر د لارې کراته حیران یم چې آیا زه دی په څه له کومې خوا پیدا کړم، آیا زه کور وچلوم، زه مثلا دا د مریض غم وخورم. هارون وایي له معلولیت وړاندې خپل ژوند ته ډېر هیلهمند او فکر یې کاوه چې له ښوونځي او پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته به یوه ښه دنده ترلاسه کړي، خو د ماین چاودنې یې دا هیلې په اوبو لاهو کړې او اوس د چا له مرستې پرته قدم هم نشي اخیستی. هغلته خو چې وم ما ته بیخي د حالات په یادېده نه، زه چې وم بیخي اته شپې بېهوش وم، بیا چې راپوه شوم زه بیخي خورېدی نه سوم، ډېر بیخي شدت زخمي وم، چې ځان کله په هوش راغلم کله داسې بېرته بېهوښه سوی یم. و دغه هیلې خو هر مسلمان هر انسان درلودې، دغه هیله خو هر سړی درلود چې یا مدرسه وي یعنې مکتب وي یا پوهنتون دغه شی ووایي چې ځان نه یو څه جوړ کړي، هغه هیله خو خامخا درلودله. هغه له څو داسې پېښه رامنځته سوه، نو داسې ما سره بل څوک نه وي، زه خپله تلی هم نه سم تګ هم نه سم کولی، ځینې د بل چا په کومک باندې چلېږم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هم په افغانستان کې د کلستر بمونو کارول تاییدوي او وایي چې که څه هم دقیق شمیر یې معلوم نه دی چې د دغه بمونو له کبله څومره کسان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي، خو د دوی د معلوماتو له مخې ډیری کسان لا هم د دغه ماینونو له کبله معلول کیږي. دقیق معلومات خو نه لرو، خو دغه ډیری معلولین زموږ چې دي په ډرون حملو کې معلول شوي دي، ماینونو کې معلول شوي دي، مخامخ جنګونو کې لګېدلي دي، د بمباردونو د وجې نه شوي دي. نو هکذا افغانستان کې امریکا کم جنایت ترسره نه کړه، د بمونو مور هم استعمال کړه، نو ممکن چې کلستر بمونه به یې استعمال کړي، بعضې معلولین به د هغې د وجې نه هم شوي، خو دقیق شمېره یې موږ ته نه ده معلومه. خوشایي یا کلستر بمونه هغه انفجاري وسایلو ته ویل کیږي چې د لومړنیو انفجاري موادو په ترڅ کې نور کوچني واړه بمونه د انفجار په ساحه کې خپروي چې له لومړۍ چاودنې وروسته په تدریج سره چاودنه کوي. د سره صلیب کمیټې د وینا له مخې دا بمونه د الوتکې، توپونو او توغندیو په وسیله هدف ته رسول کیږي.
د امریکا حکومت په 2008 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې پوځیان یې کلستر بمونه نه کاروي او خپل ټول کلستر بمونه په ګودام کې خوندي کوي. خو څو ورځې وړاندې یې دا ومنله چې د اوکراین په جګړه کې د روسي عسکرو پر وړاندې د امریکا لخوا ورکړل شوي کلستر بمونه کارول کیږي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.